ورته ډېر ادنه او کمزوري ښکارېږي دې ته خودپسندي وایي کله د انسان په باطن کې نفاق وي ظاهر یو شان باطن کې بله خبره پرته وي کله د انسان په باطن کې ریا وي اعمال کوي خو په دغه اعمالو مقصود د رب العالمین رضا نه وي بلکې مقصود په دغه اعمالو باندې ځان ښودنه وي خلکو ته چې زه خلکو ته ځان وښایم داسې ډېر تقریبا تر یو کم سلو یا د سلو نه زیات فرضونه علماو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې دا ټول هغه شیان دي چې تعلق د باطن سره دی او شرعاً موږ او تاسې په دې ماموره یو چې دا کارونه مه کوئ دا کارونه ریا باید درکې نه وي نفاق باید درکې نه وي کفر باید نه وي حسد باید نه وي انانیت باید نه وي چې زه یم غرور باید نه وي خودپسندي باید نه وي عجب دا شیان دي باید په باطن کې نه وي نو دا هغه شیان دي مولوي صاحبانو چې د دې تعلق د باطن سره دی او شریعت ته نه موږ او تاسو منع کړي نو دې ته څه ویلی کېږي نواهي اوس که ته وایې چې هلکه ما ته حسد نه ښکارېږي او ما ته غرور نه ښکارېږي دا داسې شیان نه دي چې ته یې په سترګو وینې ځکه دې ته باطني علل وایي او دې ته باطني امراض وایي دا هغه څه دي چې تعلق د انسان د باطن سره دی او دا هغه څه دي چې تعلق د انسان د خو لیکن آثار ښکاره کېږي حسد په سترګو نه وینې دا د سر په سترګو ګرچې اولیاء یې د زړه په سترګو باندې ویني خو د سر په سترګو حسد ښکاره کېږي نه ځکه یو باطني علت دی خو اثر د حسد خو وینو که نه تاسو وګورئ څوک چا سره په حسد کې مبتلا یې هغه اثار ښکاري دغه رنګې مولوي صاحبانو ریا په سترګو نه ښکاري خو لیکن آثار خارج کې ښکارېږي کفر او نفاق دا هغه څه دي چې تعلق د باطن سره دی دا په سترګو موږ او تاسو ته ښکاري نه خو لیکن آثار په سترګو باندې وینو د کفر آثار وینو د نفاق آثار وینو نو دا ټول هغه مرضونه دي چې د دې تعلق د چا سره دی د باطن سره او دې ته موږ او تاسو نواهي وایو نو لږ اسانه تعبیر باید دا ځان سره زده کړو هغه احکام چې موږ او تاسو پې مکلف یو موږ او تاسو ورباندې نو دا په څو قسمه باندې دي په دوه قسمه ځینې هغه احکام دي چې تعلق د انسان د ظاهري بدن سره دی او ځینې هغه دي چې تعلق د انسان د زړه سره دی کوم احکام چې تعلق د انسان د ظاهري بدن سره دی نو هغه په څو قسمه دي دوه اوامر او نواهي او کوم چې تعلق د انسان د قلب او د باطن سره دی نو هغه په دوه قسمه باندې دي اوامر دا چې ټول تاسو دا څلور شیان مو زده کړل نو په شریعت مطهره کې ما سوا د دغه څلورو شیانو نه نور شی نشته دا شریعت عبارت د چا نه دی د دغه څلورو شیانو شریعت د چا نه عبارت دی دا کوم دین او احکام چې رب العالمین موږ او تاسو ته رالیږلي دا بس دا څلور شیان دي یا به د زړه سره تعلق یا د بدن سره یا به وایي چې وکړو یا به وایي چې مه کوه دې نه اخوته خبره بل شی نشته چار کله مو احکام وپېژندل چې موږ او تاسو پې مکلف یو چې دا دوه قسمه دي تعلق د ظاهر سره تعلق د باطن سره او بیا ځینې پکې اوامر دي او ځینې پکې نواهي دي نو دا ځان سره